په شلوريز نړیوال کرکټ کې د افغانستان لخوا جوړې شوې ډېرې منډې په یوه پاڼۍ کې څو او د کومو لوبډلو په خلاف دي. افغان لوبډلې د خپل شلوريز کرکټ تر ټولو ډېرې منډې په 2019 کال کې د آیرلینډ لوبډلې په وړاندې جوړې کړې وې چې 288 منډې وې. دا هغه لوبه وه چېرته چې حضرت الله عزازي په 2 توپونو باندې 102 منډې جوړې کړې او د افغانستان لپاره په شلوريز کرکټ کې تاریخ جوړ کړ. افغانستان خپل دوهمې لویې منډې بیا هم د آیرلینډي لوبډلې په وړاندې جوړې کړې دي. دا ځل افغان لوبډلې د خپل کرکټ په تاریخ کې 233 منډې په 2019 کال کې کړې وې. افغان لوبډلې په یوه پاڼۍ کې خپلې درېیمې ډېرې منډې د زیمبابوې لوبډلې په وړاندې په 2014 کال کې په شارجه کې جوړې کړې وې چېرته چې محمد شهزاد سلیزه جوړه کړې وه. څلورمه لویې منډې د افغانستان لپاره بیا په روان 2024 کال کې د هندوستان په وړاندې وې چېرته چې افغان لوبډلې په خپله پاڼۍ کې 212 منډې جوړې کړې وې. او په دغه لیست کې په 5م مقام کې بیا 210 منډې دي چې په 2015 کال کې د لارموندنې په پړاو کې افغان لوبډلې د سکاټلند لوبډلې په وړاندې جوړې کړې وې.